دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ حدیث تے دین بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ګوره د الله دی رحمت ته اذا مرض العبد او سافر کله چې یو بنده بیمار شي یا په سفر لاړ شي كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا الله ولغه اجر پوره ورکوي دغه اعمال وغه کم عمل چې د روغ بدن په حالات کې کو او یا کله چې د خپل ځای کې وکوي داسې مهربانه باچا دی لکه یو سړی دی د شپې تهجد به یې کول او بیمار شو او تهجد یې ونه الله به اجر ورکوي یو سړی دی د ساق لمونځ به یې کو نفلی رکعتونه به کول په سفر شو سفر کې ورته موقع نه میلاوي الله به اجر پوره ورکوي دومره مهربانه باچا دی تر دې چې یو سړی کمزوری شي او د کله چې به زور کې ډېر اعمال یې کول الله وله بیا هم اجر ورکوي خو شرط ته به دې هر څه کي یو سړی ورته خوشحالېږي چې کله زه په سفر یم هم اجر میلاویږي او چې کله زه بیمار هم اجر میلاوي شرط پکې دا دی چې تا دا اعمال مخکې کړي یو سړی دی سره تهجد لمونځ نه کوي او بیمار شو او خوشحاله دی وایي الله به اجر راکوي تهجد لمانځه نو ته چې روغ وي کړي چې اوس خوشحاله وي نه ما خو نه دي کړي نو اجر یې څه میلاوي اجر خو هغه چا ته میلاویږي چې مخکې یې کړي دي دغه شان چې یو سړی په سفر باندې شي یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دا ډېر خوندور حدیث دی د الله دې رحمت ته ګوره الله په یو سړي باندې بیماري راولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نو هغه اجر د ده لپاره جاري ساتي د هغه اعمالو کوم چې به ده کول او صحت یې روغ بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوي دا د فایدې لپاره ذکر کو کتاب کې د حدیث نشته وایي فان شفاه الله که الله وله روغ صحت ورکړي دا بیماري وله ختمه کړي غسله وطهره که روغ صحت ورته میلاو شو نو الله یې د ګناهونو نه بلکل وینځي دغه بیمارۍ سره ګناهونه هم ختم شو وان قبضه او که په دې بیمارۍ کې د ساه واغست داسې هم کي یو سړی بیمار شو بیمارۍ کې مړ شو بیا ورته موقع میلاو نه شو وان قبضه او که چېرته الله ترې ساه واغسته غفر له ورحمه الله به بخي او رحمت به پرې راوړي رحم معامله به ورسره کوي روغ یې ونه که روغ شو په دنیا کې د ګناهونو نه یې ویځو که مړ شو الله به وبخي الله به رحم وکړي څومره مهربانه رب دی نو دا حدیث دلته دې دپاره راوړی دی چې زما او ستا امیدونه ډېر شي د الله نه او بل دا چې په بیمارو کې حوصله ونه بیلو